سلامونه وخت مو پخیر دی اجمل شاه فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نوین الحق په آی پی ایل کې د لکنو لوبډلې واخیستو. د آی پی ایل په تاریخ کې تر ټولو ګران بیه کوم لوبغاړی شو او عصمت الله عمرزی بهترینه توپوهنه وکړه. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. نوین الحق په آی پی ایل کې د لکنو لوبډلې واخیستو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی نوین الحق هم د آی پی ایل راتلونکو سیالیو لپاره لکنو لوبډلې لخوا واخیستل شو او دا لومړی ځل و چې هغه آی پی ایل ته اخیستل کیږي. د آی پی ایل سیالیو د راتلونکي پړاو لپاره لوبغاړي اخیستل کېدل چې له هغې ډلې تر دې دمه یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق د لکنو لخوا په 500 لکه هندي کلدارو سره واخیستل شو. د بولې لپاره ټوټال 8 افغان لوبغاړي وړاندې کېدل چې نبي اظهار الحق نوید مجیب او نوین الحق ورته وړاندې شول چې لومړی ځل لپاره هیڅ چا وانخیستل. په دویم وار نوین الحق سره بخت کار وکړ او لکنو واخیسته. د یادولو وړ دی چې راشد خان او نور احمد لکنوال د هند پریمیر لیګ په تیر پړاو کې د اتلې لوبډلې ګجرات لوبډلې سره برخه وه. دا ځل بیا له همدې لوبډلې سره پاتې شوي دي او راتلونکي فصل کې به هم ورسره وي. بلخوا فضل الحق فاروقي په تیر فصل کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره و او په 3 لوبو کې برخه اخیستې وه. دا ځل بیا له دغې لوبډلې سره پاتې شو خو له محمد نبي سره کلکتې نایات رایډرز لوبډلې په داسې حال کې مخه وکړه چې په تیر پړاو کې یوه لوبه یې هم ونه کړه. خو رحمان الله ګلباز د ګجرات ټاینس لوبډلې سره و له دې لوبډلې بیل شو او کلکتې نایات رایډرز لوبډلې سره یو ځای شوی او سږ کال به دغې لوبډلې لپاره استازیتوب وکړي. د آی پی ایل په تاریخ کې تر ټولو ګران بیه کوم لوبغاړی شو؟ د انګلستان کرکټ لوبډلې الراونډر سام ګران د هند پریمیر لیګ سیالیو کې تاریخ جوړ کړ. نوموړی د آی پی ایل بولې کې 18.5 کروړه هندي روپۍ واخیستل شو. په دې سره سام ګران د آی پی ایل بولې کې په تاریخ کې تر ټولو ګران بیه لوبغاړی شو. په سږنۍ بولې کې د استرالیا الراونډر کیمرون ګرین دوهم ګران بیه لوبغاړی شو. 18.5 کروړه هندي روپۍ واخیستل شو. همدغه راز د انګلستان د ټس لوبډل مشر بن سټوک دریم لوړ بیه لوبغاړی شو چې 14.25 کروړه واخیستل شو. بلاخوا د انګلستان لوبغاړي ورځ وه چې ځوان توپوهونکی هیري بروک 14.25 کروړه روپۍ اخیستل شوی او هندي لوبغاړی میانک اګروار هم 8.25 کروړه روپۍ واخیستل شو. عصمت الله عمرزی بهترینه توپوهنه وکړه. د نیپال غوره لیګ په لومړۍ لوبه کې عصمت الله عمرزی په 42 توپونو باندې 7 شپږیزې او 3 څلوریزه پر مټ یې 15 ناسوځېدلې منډې وکړې او عصمت الله د لیګ په لومړۍ لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړله. حشمت الله شاهد په نیپال لیګ کې لوبډلې لپاره لوبډل مشر وټاکل شو. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.